این مسجد که در ساحه 500 متر مربع زمین به طور پخته و اساسی در دو طبقه در لوای چهارم پیاده قلاوردوی 203 منصوری لوگر ساخته شده که پس از اعمار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در همین حال سخنگوی لوای چهارم پیاده 203 منصوری میگوید که اعمار این مسجد 11 میلیون افغانی هزینه برداشته که پول ساخت آن از بودجه وزارت دفاع ملی پرداخت شده و در یک وقت گنجایش 800 تن نمازگزار دارد. دغه مسجد د ملي دفاع وزارت د ساختماني ریاست لخوا څخه په مالی لګښت چې د 11 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې جوړ شوی ده چې په یو وخت کې د 800 لمونځ کوونکو ظرفیت لري چې له دې څخه مخکې په څلورمې پلې لیوا کې د مسجد په ډول هیڅ کوم داسې ځای موجود نه و. مسئولان میگویند که در جریان 20 سال حکومت‌های گذشته به منظور ادای نمازهای پنجگانه در این لوا مسجد ساخته نشده بود.